افغانستان د اسیایي کرکټ شورا د مشرتابه حق ترلاسه کړ. افغانستان بنگلاديش زیمبابوې د اکتوبر لپاره نوې سیالۍ پلان کړي. او افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ به څه وخت پیل شي؟ نجیب ځدراڼ پکې لوبډله اخیستې. افغانستان د اسیایي کرکټ شورا په مشرتابه او د مهمو سیالیو په کوربتوب کې د ګډون حق ترلاسه کړ. دا پریکړه د اسیایي کرکټ شورا په کلنۍ عمومي غونډه کې شوې چې د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له وړاندیز وروسته د شورا د غړو هیوادونو له پراخ ملاتړ سره مخ شوه. د دې پریکړې له مخې افغانستان به په راتلونکي کې د اسیا د کرکټ په مهمو پریکړو مشرتابه او د لویو سیالیو په کوربتوب کې لا مهم رول ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لاسته راوړنه په اسیا کې د افغان کرکټ د زیاتېدونکي باور، اعتبار او اغیز څرګندونه کوي. د اسیایي کرکټ شورا کلنۍ غونډه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې ترسره شوې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د اکتوبر میاشتې سیالیو لپاره نوې پلان تر بحث لاندې دی. د راپورونو له مخې افغانستان به په اکتوبر کې د بنگلاديش پر وړاندې یوه ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کړي. له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د ترسره کېدو امکان شته، خو بل احتمال دا دی چې افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې په یو 3 اړخیزه سیالۍ کې سره مخامخ شي. تر اوسه د 3 اړخیزه سیالۍ لپاره د زیمبابوې ګډون وروستی نه دی تایید شوی، خو د بشپړ مهالویش په اړه به د اړوند کرکټ ادارو رسمي اعلان هم ترسره کیږي. یادول دا چې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی رسمي مهالویش له بنگلاديش سره د سپینو توپونو شپږو لوبو پلان ښودلی و، خو اوس د اکتوبر د پروګرام د بدلون راپورونه هم خپاره شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان غوره لیګ په اړه به ډیر ژر له هیوادوالو سره مهم زیری شریک کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان ملي لوبډلې اوسني لوبغاړي نجیب ځدراڼ د راتلونکي افغان غوره لیګ لپاره یوه لوبډله اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې نجیب ځدراڼ به د فعال لوبغاړي ترڅنګ د افغان غوره لیګ سیالیو د یوې لوبډلې مالک وي. تر اوسه د لوبډلې د نوم اخیستلو د څرنګوالي او رسمي ملکیت په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي، خو د کرکټ بورډ لخوا ځوانانو راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویل شوي دي چې د افغان غوره لیګ په اړه د نورو معلوماتو اعلان او زیری به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي. د دې خبرونو په اوریدلو سره ستاسو نظر څه دی؟ ویډیو لایک او نظر مو کمنټ کې شریک کړئ.